زخمی زړه می د غمونو بندیوان دی. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو خپرونو ته. ستا په غېږه کې وي د زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قومندانان. په نننۍ خپرونه کې به د جلیل القدر صحابي لوی سپه سالار حضرت شرجیل بن حسنه رضی الله عنه په هکله تاسو ته معلومات درکړو. حضرت شرجیل رضی الله تعالی عنه کوچنی و چې د پلار له سوري بې برخې شو. د ده مور حسنه رضی الله عنها د مکې د یو مشر حضرت سفیان بن معمر سره واده وکړ او په همدې زمانه کې له خپلې کوچنۍ زوی سره یو ځای مکې مکرمې ته راغله او همدلته یې استوګنه پیل کړه. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له نبوت څخه 30 کاله وړاندې پیښه ده. لکه څرنګه چې د مکې خلک د شرجیل رضی الله تعالی عنه له پلرونو او نیکونو سره آشنا نه ول، نو د همدې له امله به یې د ده نسبت د دې مور حسنه ته کوه، یعنې شرجیل بن حسنه به یې ورته ویل او په همدې نوم سره یې په تاریخ کې هم شهرت پیدا کړ. د حضرت عبدالله شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه شمیر د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه ځان قربانونکو په ډله کې راځي چې هغوی ټول ژوند د دین د پیاوړتیا او پرمختیا په لاره کې تیر که او په همدې لار کې ډول ډول ستونزې او لږې تندې وګاللې. علامه ابن اسیر رحمه الله په خپل کتاب کې د شرجیل بن حسنه د پلار نوم عبدالله بن متع لیکلی دی، خو د ابن خرم د وینا په اړوند د ده د پلار نوم عبدالله بن عمر بن متع و. په ځینې روایتونو کې راځي چې د حضرت شرجیل بن حسنه تړاو د بنو تمیم له قبیلې سره و، خو جمهورو سیرت لیکونکو لیکلي دي چې نوموړی د کندې له سیمې سره تړاو درلود. کومو صحابه و کرامو ته چې د وحی د لیکلو ویاړ او شرف حاصل و، شرجیل بن حسنه رضی الله عنه هم په دوی کې ګډون درلوده، تر دې چې په ډیرو احادیثو کې د ده د نوم پر ځای د کاتب الرسول صلی الله علیه وسلم الفاظ راغلي دي. شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه لیکونکی او لوستونکی صحابي و او په کوچنیوالي کې د ده زده کړې او ښوونې ته ډیره پاملرنه شوې وه. نوموړی له هغه ځانګړو صحابه و کرامو څخه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې پوره باور درلود، تر دې چې نوموړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د لیکلو لویه دنده ورسپارلې وه. اگرچه سیرت لیکونکو د دې خبرې څرګنداوی نه دی کړی چې حضرت شرجیل به کله او په کومو وختونو کې د وحی د لیکلو دنده پر مخ وړه، خو له ځینې احادیثو څرګندیږي چې حضرت شرجیل رضی الله تعالی عنه ته دا ویاړ د حبشې له هجرت څخه وړاندې حاصل و او د حبشې له راتګ وروسته یې هم ځینې وحی لیکلی دي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لخوا مسلمانانو ته لارښوونه وشوه چې حبشې ته هجرت وکړي، چې د هغې ځای ولسمشر انصاف کوونکی دی او پر هیچا زور او زیاتی نه کوي، تر دې چې 11 نارینه او 4 ښځینه د قافلې په شکل حبشې ته هجرت وکړ. دا د حبشې لومړی هجرت و. په راتلونکي کال 80 نارینه او 18 یا 19 ښځینه د حبشې په لور هجرت وکړه. په دې هجرت کوونکو کې شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه د هغه مور حسنه هم ګډون درلود.
شرجیل بن حسنه له خپلې کورنۍ سره یو ځای 14 کاله په حبشه کې د غربت او هجرت شپې تیرولې. د حبشې په مهاجرینو کې ام حبیبه بنت ابو سفیان هم وه. هغه په 2م هجرت کې د خپل خاوند بن جحش سره یو ځای هجرت کړی و چې په دې کې شرجیل بن حسنه او د دوی د کورنۍ نور غړي هم شامل ول. د بدبختي خبره ده چې عبدالله بن جحش چې کله حبشې ته ورسېده نو هلته د عیسوي مذهب روان شو او په شرابو څکلو یې هم پیل وکړه. ام حبیبې رضی الله عنها خپل خاوند ډېر وپوهاوه خو په هغې کوم اغیز ونه که تر دې چې د عیسویت په حال کې مړ شه. سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د ام حبیبې د کنټوب خبر ترلاسه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رحمت تر سوري لاندې د هغې د اوسېدلو اراده وکړه. تر دې چې کله د هغې د عدت وخت پوره شه نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د عمر بن امیه په لاس نجاشي ولسمشر ته بلونکی لیک واستوه چې په همدې کې د ام حبیبه رضی الله عنها د نکاح یادونه هم شوې وه. کله چې ام حبیبې رضی الله عنها ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیغام ورسید نو بې له کومې نیوکې یې قبول کړ. تر دې چې د حبشې ولسمشر د ام حبیبې غایبانه نکاح په یوه ناسته کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتړله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې مهر هم ادا که. له دې مبارکې نکاح څو ورځې وروسته نجاشي ټول مهاجرین په 2 بیړیو کې سپاره کړل او د مدینې لور ته یې ولیږل چې 80 تنه نارینه او ښځینه وه. په دوی کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هم وه او شرجیل بن حسنه رضی الله عنها او د دو کورنۍ پکې ګډون درلود. دا سپېڅلې قافله چې کله مدینې منورې ته ورسېده سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې په خیبر کې تشریف درلود او په همدې ورځو کې د خیبر له فتحې څخه وزګار شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو ورځو پورې په خیبر کې ځنډ و خو د حبشې راتلونکو اصحابو کله دا صبر او زغم درلودلی شو چې رسول الله ونه ګوري نو ټول د نبوي شمع پتنګان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدو لپاره خیبر ته ورسېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ له انوارو څخه یې سترګې یخې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نوموړي مهاجرین صحابه کرام له 14 کاله بیلتون وروسته ولیدل. هغه پخپله هم د دوی په لیدلو بېحده زیات خوشحاله شو او هر یو نارینه یې په تندي ښکل که او د هر کلي لپاره غاړه مبارکه ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهرباني له مخې دوی ته هم د خیبر د غنیمت په مالونو کې برخه ورکړه. له حبشې څخه راتلونکو ټولو صحابه و کرامو نارینه او ښځینه وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې د ذوالهجرتین د لقب ویاړ وګاټه چې یو هجرت له مکې څخه حبشې ته و او بل هجرت له حبشې څخه مدینې ته و. په مدینې منوره کې شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه د بنو زریق په سیمه کې دیره شو او همدلته یې د یوې مشهورې صحابیې شفا بنت عبدالله عدوي له لور سره واده وکړ. د خیبر له غذا څخه یو څه موده وروسته مشهوره صحابیه شفا بنت عبدالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه او خپلې اړتیاوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ډاګه کړې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له درباره لا تروسه هیڅوک ناهیلي شوي نه و. د برابري خبره وه چې په دې وخت کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هیڅ شی نه و چې ورکړي یې وی. رسول الله ترې معذرت وغوښت خو هغې به ټینګار کوه. په دې وخت کې د لمانځه وخت راغی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جماعت ته تشریف یوړ. شفا له نبوي دربار څخه پاڅېدله او د خپلې لور کور ته ولاړه. هلته یې ولیدل چې زوم شرجیل رضی الله عنه په کور کې ناست دی او د لمانځه لپاره جماعت ته نه دی وتلی. شفا خپله زوم ملامته که چې د لمانځه وخت دی او ته په کور کې ناست یې. هغه ورته وړاندیز وکړه چې ما ملامته وه. زما سره یوه جوړه پخوانۍ زړې جامې وې چې په هغه کې ګڼ شمېر پیوندونه هم لګېدلي وه. ما هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې ځکه چې له هغه سره د اغوستو هیڅ شی نه و. اوس ما ته شرم راځي چې له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مخ شم. شفا
بنت عبدالله رضی الله عنها چې کله د خپل د زوم خبره واورېده نو سخته پښیمانه شوه او وی ویل چې زما مور او پلار دې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه قربان شي. ما ته څه معلومه وه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا حال دی. ما خو له سهاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د څه غوښتلو ټینګار کوه او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به راته عذر کوه او بخښنه به یې پیش کوله چې ما سره کوم شی نشته. د خیبر له غذا وروسته شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره په ډیرو غذاګانو کې ګډون درلود. د رسالت په وروستی دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مصر د استازي په توګه وټاکه. هغه په مصر کې و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له نړۍ څخه رحلت وکړ. کله چې شرجیل رضی الله تعالی عنه له دې دردناکې پیښې څخه خبر شو نو مدینې منورې ته راستون شو. په دې وخت کې د خلافت دنده د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. حضرت شرجیل رضی الله عنه چې مدینې منورې ته ورسید نو د ابابکر صدیق رضی الله عنه په لاس یې بیعت وکړ. د هجرت په 11 کال د ابابکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې مرتدانو او د زکات نه ورکوونکو خپل سرونه راپورته کړل. د نبوت دروغجن دعوه کوونکي هم رامنځته شول. د دوی ټولو د مخنیوي لپاره ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلامي مجاهدینو 14 ځایه لښکر برابر که چې په دوی کې د یو لښکر سپه سالار حضرت شرجیل بن حسنه رضی الله عنه دوی ته دا دنده ور وسپارل شوه چې د مسیلمة کذاب د رانسکورولو لپاره له اکرمه سره مرسته وکړي او له دې وروسته د کنده او حضرموت د سیمې د مرتدانو پاڅون له خاورو سره خاورې کړي. تر دې چې د یمامه په ډګر کې د حق پالونکو او د مسیلمه کذاب د زورور لښکر ترمنځ خونړۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې حضرت شرجیل رضی الله تعالی عنه کفن په سر تړلی و. تر وروستۍ دمه یې ښه په میړانه او شهامت وجنګېده تر دې چې مرتدانو ته یې هم ماته ورکړه. په خپله مسیلمه کذاب هم په دې جګړه کې ووژل شو. د یمامه له جګړې وروسته شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه د مرتدانو په نورو جنګي محاذونو کې هم خپله میړانه وازمایله. د حق پالونکو د سر قربانولو پایله دا شوه چې په څو میاشتو کې دننه مرتدان او د نبوت دروغجن دعوه کوونکي ټول ختم شول او ټولو عربو د صدیقي خلافت پر وړاندې د اطاعت سرونه ښکته کړل. هرقل د روم اولسمشر چې په انطاکیه کې میشت و کله چې په اردن او حمص کې د مسلمانانو له حملې څخه خبر شه نو له غم او فکره لیونی شو. هغه له مسلمانانو سره د یو پریکړه کوونکي جنگ لپاره له ټولو لاس لاندې سیمو څخه په زور او جبر د عسکري لپاره د خلکو د جذب او نیولو حکم وکړه او له دې سره سره یې رومیانو ته دا پیغور هم ورکړه که تاسې ټول یو موټی نشئ او عربان مو له شامه ونه ښکل نو ستاسې عزت او ناموس به په خطر او زیان کې پرېوځي. کومو سیمو ته به چې د هرقل فرمان ورسید د هغه ځای په اوسیدونکو کې به د عزم حوصلې او جذبو ولولې راوپارېدلې او له هرې لورې د رومیانو جنګي عسکر او نور ځوانان انطاکیې ته ورسېدل. په همدې څیر په لږ وخت کې په لکونو رومیان د هرقل تر بیرغ لاندې د مسلمانانو د مقابلې لپاره راغونډ شول. هرقل خپل مشهور قمندان باهان ته حکم وکړ چې حمله کوونکي مسلمانان نیست او نابود کړي. په دې هکله به نور واورو قدرمن اورېدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. د زم ندی مدینې سختې ګزران دی زخمي زړه مې د غمونو بندیوان دی ستا دیدن مې په زړګي باندې ارمان دی مدینې کله بدل شم ستا کوڅې ته ستا په غېږه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هلته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته د رومیانو د لښکر د چمتووالي خبر ترلاسه شو نو د سیمې له مخورو مشرانو افسرانو او قمندانانو سره مشورې وکړې او د حمص په سیمه کې ټول راغونډ کړل. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ټول پوځ ته مخه کړه او د مشورې په توګه یې ترې وپوښتل اوس موږ ته څه کول پکار دي؟
یزید بن ابو سفیان رضی الله تعالی عنه رایه ورکړه میرمنې او کوچنیان به په ښار کې پرېږدو او موږ ټول ځوانان او مشران به د رومیانو مقابلې ته ور وړاندې شو. له دې سره سره به خالد بن ولید او عمر بن عاص هم له دمشق او فلسطین څخه را وغواړو. شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه هم په همدې موقع موجود و. هغوی زیاته کړه زه د یزید بن ابو سفیان له دې خبرې سره همغږی نه یم، ځکه چې د ښار خلک ټول عیسویان دي. هغوی به په مذهبي جنون کې زموږ د نشتون په ګټه زموږ اهل عیال ټول هرقل ولسمشر ته ورسپاري او یا به ټول ووژني. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه وفرمایل نو بیا ولې موږ لومړی عیسویان له ښار څخه نه وباسو؟ شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه سمدلاسه وویل ای مشره، موږ ته هیڅکله دا حق نشته چې ځای اوسیدونکي له ښاره وباسو، ځکه چې موږ په همدې شرط عیسویانو ته امنیت وربښلی چې د دوی د مال، کورونو او د ځایونو ساتنه به کوو. نو دوی له دې لپاره موږ له ښاره نشو ایستلی، ځکه چې موږ ورسره همدا ژمنه کړې ده. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه دا نیوکه قبوله کړه. ځینې صحابه و ملګرو یې دا رایه ورکړه چې موږ به د خلافت له دربار مرسته وغواړو او د دمشق او فلسطین د پوځ تر رارسېدو به انتظار وکړو. لنډه دا چې قدرمن اوریدونکو ټول په دې رایې سره همغږي شول چې د دمشق لور ته یې مخه کړه. هلته یې له خالد بن ولید سره مشوره وکړه. له حمص څخه د راروانېدو پر وخت ابو عبیده بن جراح څو روپۍ د مالیې په توګه وصول کړې وې، خو د حمص د سیمې خلکو ته یې په دې شرط بیرته ورکړې چې اوس تاسې امنیت او ساتنه زموږ پر غاړه نه ده. د دوی اغیز د ښار په خلکو کې ویره را پیدا کړه او ټولو په ژړا ژړا دعاګانې وغوښتې چې خدایه مسلمانان ډېر ژر خپل ښار ته راستانه کړه. عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه له حمص څخه دمشق ته ورسید او له خالد بن ولید سره یو ځای خپل ټول پوځ راغونډ که او مشوره یې وکړه. ټولو بېلابېلې رایې ورکړې. په دې وخت کې د عمر بن عاص لیک فلسطین ته ورسید چې دا الفاظ پکې لیکلي وه د رومیانو پوځ تر اردنه پورې غځېدلی دی او هر لور ته یې عام وژنه پیل کړې ده. اوس ټول سره په دې رایه همغږي شول چې ټول اسلامي پوځ به په یو ځای کې د رومیانو مقابلې ته ور وړاندې شو او د خلافت له دربار څخه به هم د مرستو غوښتنه کوو. له دې وروسته مخورو او مشهورو قمندانانو عبیده بن جراح، خالد بن ولید، شرجیل بن حسنه او یزید بن ابو سفیان له دمشق څخه سمدلاسه کوچ وکړ او په ډیر بیړه یې د اردن په پوله کې د یرموک په ډګر کې خیمې ووهلې. لږ وخت وروسته عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه هم سره له لښکره را ورسید. دلته د رومیانو پوځ هم د سیلۍ په څیر را ورسید او د یرموک د غره په لمن کې دېره شول. د رومیانو د پوځ شمیر د 2 او 15 لکو نږدې خواوشاوه. د دوی په مقابله کې د ټول اسلامي پوځ شمیره د 15,000 عسکرو خواوشاوه. خو بل لور ته اسلامي ولولې وې، قربانی وه، د جهاد شوق و، له هیواد اسلام او رسول الله سره مینه او جذبه وه. د یرموک په ډګر کې تر څو ورځو پورې د جنگ لړۍ جاري وه. په دې جګړه کې شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه د ښي طرف سپه سالار و. هغه له پیل څخه تر وروستۍ دمه دومره په میړانه وجنګېد چې هر یو د ده د جوش، د ده د جذبې او د ده د میړانې او د ده د سپېڅلي جهاد په زغرده اقرار کوه. یوه ورځ 10,000 رومیانو د شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه په ټولي زوروره حمله وکړه چې تر ډیرو مسلمانانو پښې پکې وښویېدلې. خو شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه یوازې له 500 عسکرو سره لکه د یو محکم غره په څیر د جنگ په ډګر کې ولاړ و چې د رومیانو عسکرو ته یې د مخ تګ اجازه ورنه کړه. مسلمانانو چې خپل مشر سپه سالار په دومره جذبه او میړانه ولید نو بیرته له غیرته راستانه شول او له دې وروسته یې په رومیانو سخته زوروره حمله وکړه. د دوی لیکې ټولې خورې شوې او پر شا وتمبېدل. په یوه بله پیښه د دښمن 100,000 پوځ چې ټول غشي ویشتونکي او تجربه کار عسکر ور، په مسلمانانو یې سخت یرغل وکړه چې په سوونو مجاهدین پکې شهیدان شول. دا په مسلمانانو ډیره سخته ورځ وه. د شهیدانو او نورو ټپیانو څخه پرته د 200 مسلمانانو په سترګو کې غشي ولګېدل. په دې نازکه پیښه کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څو ماهره او تجربه کار مجاهدین له ځان سره کړل.
او د غشو په باران کې په اسونو سپاره د دښمن لور ته یې ور ودانګل چې په دې ډله کې شرجیل رضی الله تعالی عنه هم ګډون درلود. د شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه، خالد بن ولید او نورو سر قربانونکو د میړانې او شجاعت دا پایله شوه چې رومیانو ته یې سخته غاښ ماتونکې ماته ورکړه، تر دې چې هرقل له انطاکیې څخه قسطنطنیې ته په تیښته مجبور شه. انطاکیې ته د وتلو پر وخت د ده په خوله دا الفاظ جاري وه: الوداع ای د شام ځمکې، الوداع ای د شام ځمکې. د یرموک له فتح کېدو وروسته مسلمانانو په ډیره لږه موده کې د قنصرین، حلب، مرعش، حسن، حرس، بوقا، جرمه او داسې نورې سیمې هم فتح کړې او بیا یې د فلسطین مرکزي ښار بیت المقدس هم کلابند کړ چې په دې پوځ کې شرجیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه هم ګډون درلود. عیسویان تر څو میاشتو پورې وجنګېدل خو کومه پرمختیا یې ونه کړه. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو آخر یې سولې ته غاړه کیښوده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپله بیت المقدس ته تشریف یووړ او په خپل لاس یې د سولې تړون ولیک. لکه څرنګه چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه شرجیل بن حسنه رضی الله عنه د اردن والی ټاکلی و، خو د شام په جګړو کې د یو قربانونکي مجاهد په څیر نوموړي ته د خپلې دندې ادا کولو موقع ډیره کمه په لاس ورتله. د جهاد شوق ذوق اجازه نه ورکوله چې د ولایت دنده پر مخ بوځي. کله چې د هجرت په 18 کال د شام سیمه د اوبا طاعون ونیوله، نو عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه شرجیل بن حسنه ته مشوره ورکړه چې اسلامي پوځونه له دې ځایه محفوظې سیمې ته انتقال کړي. خو شرجیل بن حسنه دا مشوره ونه منله او ورته ویې فرمیل چې ما له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې طاعون د خدای رحمت او د نبیانو دعا ده. وړاندې هم ډیر نیک او پرهیزګاره خلک په دې ناروغي اخته شوي او مړ شوي دي. نو د دې لپاره هیڅکله باید له خپلې سیمې پښې ونه باسو تر دې چې په هماغه سیمه کې پاتې شو او د همدې وبا له ناروغي وفات هم شو. په دې وخت کې د ده مبارک عمر اوه یا 9 کاله و. اگر چې د شرجیل بن حسنه ټول ژوند د جهاد په ډګر کې تیر شو او د حدیث بیانولو موقع ورته په لاس نه وه ورغلې، خو بیا هم 2 حدیثونه ترې روایت شوي چې ابن ماجه په خپل کتاب کې نقل کړي رضی الله عنه ورضوا عنهم. نو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب و. تا دیدن می په زړګي باندې ارمان دی، مدینه کله بدر شمستا کوزی تا ستا په غېږه کې وید زما جانان دی. شامدام می چې داستا خدمت کولی، زلوګی ستا نه ښایسته وی قربان وی، چې مستان دې ستا تر خوا وی ډېر به خوږ وما. پروتا جنګ کې یم والله سخت مې ګزران دی، چې مسکان مې ستا تر خوا وی ډېر به خوږ وم. پروت عجم کې